ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ژباړه: يهوديان او عیسویان به هیڅ کله له تاسې څخه خوشحاله نشي تر څو ته د هغو په لاره یعنی دین لاړ نشي. دوی ته په کلکه ووایه چې سمه لاره یوازې هماغه ده چې الله تعالی ښودلې ده، او که ته له هغه علم څخه وروسته چې درکړی شوی دی د هغو په خواهشونو پسې لاړ شي، نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله تعالی له نیونې څخه دې وژغوري.